بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د ساري نکاس خپرونه دوام لري او لکه څنګه چې مو وړاندې هم یادونه وکړه، نن د عرفې مبارکه ورځ ده. د دغه ورځې په فضیلت او باندې به باسو خبرې کوو. که تاسو سره هم پوښتنه یې کولی شي خپرونه کې اړیکه ونیسي، خپل پوښتنې له مولوي صاحب محترم سره شریکه کړئ. مولوي صاحب به حتما تاسو ته ځواب درکوي. موږ سره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی مولوي صاحب قریب الرحمن رحماني. نو مولوي صاحب ستړي مه شئ، سهار دې بخیر. مننه کور مو ودان. زه هم سلامونه نیکې هیلې تاسې ته ستاسې ټولو همکارانو او درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مننه. الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسي. مننه مولوي صاحب. پیل به د همدغه عرفې مبارکې ورځې هغه فضیلت نه پیل کړو، بیا به نور پوښتنې موږ هم سره نه یو لیدونکي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د عرفې یا د عرفات ورځ دا په شریعت کې ډیره زیاته مهمه ورځ ده. همدغه ورځ ته په حدیث مبارک کې حج ویلی شوي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو بل حدیث مبارک کې ارشاد فرمایي الحج العرفه، یعنی حج چې د اسلام پنځم او مهم رکن ده. د دې تر ټولو بنیادي هغه د ادا کونې مرکزي پوینټ هغه د عرفات ورځ ده. تاسې به کتلي نن سبا خو میډیا ده، ګورئ چې بعضې ارکانو کې موږ د مریضان ناروغان نه وینو، بیا خاص کر هغه عاجل ناروغان چې عملیات یا اپریشن یې کړي. خو د عرفات په میدان تاسې وینئ په تلویزیونونو په دې شیانو کې موږ ټولې وینو چې په امبولانسونو کې مریضان راولي، یو ساعت نیم ساعت یې ودروي. ځکه علما کرام ټول امت په دې اتفاق ده که حج ته یو سړی لاړ شي او د عرفات په میدان کې ونه درېږي د دې حج ونه شو، که هر څه وکړي د حج ونه شو. ځکه حدیث کې ټول حج ته عرفات ویلی شي چې الحج العرفه، چې حج ټول په دغه عرفات ورځ باندې تکمیلیږي. که چیرې دې باندې څوک ونه درېدو د عرفات غونډې ته رانغی ګویا د حج ونه کړو. هسې سیر یا سیاحت یا دغه د عرفات چې ورته وایي نه د عرفات د غونډۍ نه د عرفات د غونډۍ د وجې نه ویلی شوی ده. او عرفات غونډۍ د وجې د عرفات غونډۍ وي دې کې ډېر زیات اقوال دي، خو لنډ ده چې آدم او حوا علیه السلام په دې ځای کې یو بل سره وپېژندل چې کله لومړی دنیا ته راغلل. د عرف یا د پېژندګلو په معنا باندې ده. بالکل. باقي د عرفات ورځ په اسلام کې د عباداتو په لحاظ څومره افضله ده. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي بهترینه دعا په ټول کال کې د عرفات د ورځې دعا ده. بالکل. او په یو بل حدیث کې راځي چې دعاء عرفة لا ترد، د عرفې د ورځې چې دعا وي هغه نه رد کېږي. صحیح. دغه د دعا د نه رد کېدو په اړه باندې علما کرام فرمایي چې دا د عرفات میدان پورې خاص ده. بالکل. یعنی کم حاجیان صاحبان چې دې ځای نه تللي دي الله دې موږ او تاسې ټول بوځي ورته، هغه حاجیانو صاحبانو دعا قطعا نه رد کېږي. صحیح نه رد کېږي. باقي بهترینه دعا په دې ورځ باندې ده. یعنې یوازې د حجاجو لپاره د حجاجو دعاګانې هلته قطعا نه رد کېږي. او څوک چې په عرفات کې ونه اوسي حدیث شریف هغه په هغې باندې اطلاق په هغې باندې نه کېږي. خو بیا هم دلته صاحبزاده صاحب دوه خبرې دي، یو بهترینه دعا، یو نه رد کېدل. یعنی نه رد کېدل خو د حجاجو سره خاص چې د هغې دعا بالکل رد کېږي نه. دویمه بهترینه دعا یعنی چې ډېر فضیلت لري هغه په دغه ورځ باندې ده، په دې عرفې په ورځ باندې. بس چې څوک مسلمان دی دې ورځ باندې دعا وکړي دا بهترینه دعا شوه. یو بل حدیث مبارک کې راځي چې هغه د حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. فرمایي چې یو ځل صحابه کرام راټول شول او پوښتنه یې وکړه چې یا رسول الله د رمضان د عرفې د ورځې روژه څه فضیلت لري؟ بالکل. هغه ورته وویلې چې یکفرو ذنوب سنة الماضیه و سنة الباقیه، چې د عرفات د ورځې روژه د یو تیر کال د زوړ کال ګناهونه هم معاف کوي او د راتلونکي کال ګناهونه هم معاف کوي. یعنی دا یو ورځې روژه دا د 2 کالو د ګناهونو د کفارې او د ختمېدو باعث ګرځېږي.
دا ډېر زیات فضیلت لري مولوي صاحب، ډېره مننه. دا یو خو دا د عباداتو یو خو دا خو فرض عبادات دي که هغې کې کلمه طیبه نه شروع، لمونځ دی، زکات دی، روژه ده او حج دی. حج هم دا فرض دی شرایطو په بنا باندې چا وسه وشي. راځه لږې ټولنیز فضیلت او ګټو باندې خبرې وکړو. انسانانو ترمنځ دغه ډول راټولیدنه، هلته په شریکه باندې دعا یا یو بل سره لیدل، د ټولې نړۍ مسلمانان دغلته راځي. د دې هغه ټولنیز مصلحت به څه وي د اسلام له نظره؟ لږ رڼا پرې واچوئ، فضیلت یې څه دی ټولنیز؟ د عرفات د ورځې یا د عرفې د ورځې د فضایل خو ډېر زیات دي. موږ خو اوسه پورې 2 حدیثونه وویل، نور به هم انشاءالله اردونکو ته ووایو. صحیح. خو په ټولنیز لحاظ باندې د اثر یا فایده څه شی ده؟ صحیح. چونکې د انسان فی نفسه چې کله الله پاک پیدا کوو، بالکل دا انفرادي پیدا کو، خو د ټولنې د جوړولو لپاره انی جاعل فی الارض خلیفه، چې زه په ځمکه کې خلیفه جوړول غواړم. خلیفه په څه معنا؟ خلیفه دا معنا چې د خلکو ترمنځ به د حق او د انصاف او د عدالت تامین راولي. بالکل. د الله جل جلاله احکامات د په خلکو باندې په ټولنه باندې پلي کوي. نو د ټولو نه عمده شی دا دی چې په دغه حج کې او دغه عرفات په ورځ کې د نړۍ مسلمانان یو د بل د احوالو نه خبرېږي، او یو خبرېدل وي یو لیدل وي. دغلته احوال ویني. موږ په خبرونو یا په میډیا کې یو څه اورو، خو حقایق د هغه په خلاف وي. بالکل. علامه ابوبکر جساس په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې د عرفات تر ټولو ډیره فایدمن عمل دا ده چې هغلته د مختلفو ژبو خلک د یو عبادت په ادا کولو باندې مصروف. مقصد یو وي. مقصد وي. بالکل. څوک راځي په ترکي ژبه همدغه یو الله ته دعاګانې کوي، څوک په پښتو ژبه، څوک په فارسی ژبه، څوک په عربی، څوک په انګلیسي، څوک په مختلفو ژبو باندې. خو مقصد هغه د څه شی چې د اسلام هغه اجتماعیت خلکو ته ښکاره کول. اسلام داسې یو هلته بیا ژبه مهمه نه ده، نه ژبه مهمه ده، نه قوم مهم ده، نه رنګ مهم ده، نه نسل مهم ده، فقط الله جل جلاله عبادت او طاعت مهم دی. او د دې سره اجتماعیت خلکو ته ښکاره کول. یوه یادونه به وکړو درنو اوریدونکو او لیدونکو، هغه څوک چې د راډیو نه دمګړې زموږ همدغه خپرونه اوري، که غواړي پوښتنه لري او اړیکه ونیسي، نو کولی شي په 0 9 11 شمیرې باندې اړیکه ونیسي. یو ځلې بیا هم یادونه کوم 0 9 11 دا زموږ د ټلویزیون د اړیکو شمیره ده، او که د راډیو اوریدونکي پوښتنه لري کولی شي په همدغه ټلیفون شمیره باندې اړیکه ونیسي او د نن موضوع په تړاو د مولوي صاحب محترم نه پوښتنه وکړي. مولوي صاحب محترم، یو خو د ټول فضیلت تاسو ویلي، کوم اذکار ډېر مهم دي د دغې نن ورځې خاص توګه څوک چې روژه یې نیولي هغه باید ووایي د ورځې په جریان کې؟ د عباداتو په سلسله کې د دغه ورځې لپاره تخصیص د روژې شوی دی ډېر، یعنې ډېره توجه په احادیثو کې د روژې شوې ده. خو د دې سره سره سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې یو مشهور خلیفه د موږ تاسې د هغه د نوم او شهرت نه واقف یو، ټول عالم اسلام پرې پوهېږي. هغه ته یو ځل صحابه کرام راغلل او ورته ویل چې ای عمره، ته اوس خلیفه یې، یوازې روژه موږ نیسو، په دغه عرفات کې موږ نور داسې څه کار نه وکړو. نو حضرت عمر فاروق ورته وویلې چې لومړی خو دا چې تاسې روژهدار یو بل ته افطاري ورکوئ، یعنی که فرض کړه صاحبزاده صاحب روژې نیولې باید زه ورته افطاري ورکړم، تر څو پورې د هغې د روژې ثواب ما ته راورسېږي. افطارۍ لپاره یو بل لپاره اسباب تیارول مهمه دا نه ده چې خامخا خپل کور ته راوله، افطاري واخله او روژهدار ته یې وروسپاره ویلېږه ورته. دویمه خبره عمر فاروق دا وکړله چې تاسې د مدینې منورې نه د باندې هم ووځئ، فلتمسو جوعا، تاسې ولټوئ هلته وږي خلک ولټوئ، فاطعموهم والتمسوا عريانا فاكسوهم، تاسې 2 خلک ولټوئ په مدینې کې او د مدینې نه د باندې، یو وږي نهار خلک هغې ته ډوډۍ ورکوي، دویم هغه خلک چې جامې او لباس نه لري، که لري نامناسب لباس وي، زاړه لباسونه وي. نو دې وجه نه صحابه کرامو معمول دا و چې روژه په خوله د مدینې منورې کوڅو کې به ګرځېدل او کونډه، یتیم، غریب، مسکین به یې کتلو، هغه ته به یې لومړی
د سبا راتلونکي اختر دپاره د خوراکي توکي اخیستل او دویم به اړین ورته جامې او لباس اخیستلو. نو مسلمانان نن سبا یوازې په دغه شي باندې فوکس یا توجه کوي چې بس یې صرف جنت وګټم، هغه په عبادت سره. خو نه، زموږ د ټولو علما کرامو متقدمینو تیرو او متاخرینو راتلونکو او موجوده علماو اتفاق په یو شی باندې د صاحبزاده صاحب چې عبادات دوه قسم دي. یو هغه عبادت چې یوازې ماته فایده رسیږي، لکه زه روژه ونیسم، تلاوت وکم، تهجد وکم، نفل وکم. دویم هغه عبادت چې زما سره زما ټولنې ته فایده او خیر رسیږي. علما کرام وایي د فرایضو نه وروسته، فرایض معنا 5 وخت لمونځ او زکات او روژه، د دې نه وروسته د ټولو نه افضل عبادت هغه دی چې هغه خیر ټولنې ته ورسیږي، تا ته هم ورسیږي، بل ته هم ورسیږي، بل ته هم ورسیږي، چې هغه ته موږ ټولنیز اجتماعي کارونه وایو. بالکل لکه ټولنیز اجتماعي کارونو کې بیا مختلف کارونه کیدلی شي، هغه کې خیر رسول، بالکل دغه شان د کلتوري لحاظ سره صفایي ساتل، ترحم کول. ډېرې ښې برخې ته دي. اورېدونکی دی اورېدونکی اسدالله ورور موږ سره له بټي کوټ نه پاړکي کې دی. سلام، ستړي مشي ورور خپرونې ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه راغلی خپرونې ته. مهرباني که د موضوع په تړاو در سره پوښتنه وي نو مهرباني. عطاالله خبرې کوم د ننګرهار بټي کوټ نه. عطاالله ورور ښه راغلی خپرونې ته. نو مهرباني مولوي صاحب نه پوښتنه لري؟ مولوي صاحب نه یو دا پوښتنه ده چې د دې ورځې فضایل بیان کړي، لږ په دې ورځ باندې کم ذکر بهتر دی او څوک د مسلمان امت لپاره کومې دعاګانې وغواړو؟ صحیح ده. حتما همدغه موضوع باندې خو تر اوسه پورې مولوي صاحب باسو خبرې وکړلې، بیا به هم درته په لنډه کې یادونه وکړي. ډېره زیاته مننه. مننه عطاالله صاحب، خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب، عطاالله ورور فکر کوم د دې ورځې د نورو ذکر اذکارو مسنونه دعاګانو په اړه پوښتنه وکړه، دا به وضاحت تاسو ورته وایي. ما یو پوښتنه دا کوله، ستا د پوښتنو خبرو کې ما ته پوښتنه پیدا شوه چې تاسو ویل چې یو خو فرض عبادات دی چې الله تعالی قطعي حکم کړی دی، فرض لمونځ یې دا به ادا کوي، او روژه ده، زکات دی، نور فرض احکام دي. دې تر څنګ چې بې شمېره نور عبادات دي چې هغه ټولنیز نظام هم د مسلمانانو محکم کوي، او دې تر څنګ الله تعالی پې اجر او ثواب ورکوي او جنت هم ورته نصیب کوي. ولې لیدل کېږي داسې چې زیاتره مسلمانان د دې برخې نه غافله دي، یوازې هماغه فرض عبادات ته چې هغه پنجبینا د اسلام که مونږ ورته وایي، نور د بې شمېره عبادات چې الله تعالی امر هم کړی، پیغمبر اسلام په حدیثو کې بار بار ذکر کړي دي، ډېر زیات فوکس او ټینګار هم په دې باندې شوی دی. همدغه د عرفې د ورځې هغه چې تاسو وکړه چې پیغمبر اسلام خاص سپارښتنه دا کوله چې تاسو ووځئ، نورو برخو ته ووځئ، وږي وګورئ، لوڅ وګورئ. دې ورځې تړاو یوازې دا نه دی ته روژه ونیسي، دې هغه تکمیل کوي چې ته ثواب دا په دې تکمیله کوي چې وږي او نهار هم ماړه کړي. ولې غافله دي زیاتره مسلمانان د دې ثوابونو نه، د دې برخې نه؟ جناب صاحبزاده صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. واقعیت د موږ نن سبا د دغه ستونزو سره مخ یو چې زموږ مسلمانان بس فقط ځان او یوازې ځان. بالکل. د دې عمده برخه خدا ده چې علامه نورشاه کشمیری صاحب وایي چې مسلمان د اسلام په نوم باندې فقط پاتې دی، هغه د اسلام روح نه دی کوز شوی. صحیح. په بخښنې سره مولوي صاحب تاسو پوښتنه یاد ساتئ. یو لیدونکي له خوږیاڼو نه پاړکي کې در سره متین نور. سلام، ستړي مشي ورور خپرونې ته. بله، سلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه راغلي خپرونې ته. مهرباني مولوي صاحب نه پوښتنه لرئ؟ وعلیکم سلام. موضوع د عرفې روژه عظمت. بالکل، عرفې د ورځې فضیلت په تړاو موضوع ده. مهرباني پوښتنه لرئ؟ د عرفې روژه څومره هغه لري، دا ثواب لري؟ موږ یې پوښتنه باید زه مس روژه یم نن. ښه، ډېر ښه دی چې روژه یې. حتما به درته د ثواب په تړاو مولوي صاحب ځواب درکړي. ډېره مننه متین نور. نو مهرباني اول به د نصرت صاحب پوښتنه ځواب کړي، بیا به ورور ته. نصرت صاحب د غفلت وجه یوازې او یوازې په نامه اسلام باندې پاتې دی. لکه تاسو یوازې په دې کې نه، په دې ټول ژوند کې موږ وګورئ، موږ په اسلام ځان قربانو. بالکل. کور هم ګوره، کورونه وران کړل، 40 کاله کېږي موږ د خپل وطن کې لګیا یو، د اسلام په نامه جګړې کوو. خو کله موږ دا ونه ویل چې یاره ما د 6 فوټه یا 7 فوټه وجود کې اسلام څومره نافظ کړی، ما په دې خپل 2-3 بسپو کور کې څومره اسلام نافظ کړی، د مېرمنې سره زما اخلاق څه دي،
د ورونو سره زما اخلاق څه دي، د پلار سره، د کلیوالو سره. بالکل که موږ په خپلو د اخلاق او عادتونو باندې یو وارې غور وکړو نو هغه د اسلام دعوې چې موږ کوو هغې ته موږ شرمنده پاتې کیږو، واقعیت موږ عملي کړي نه دي. او د دې وجه دا ده چې موږ عامه پوهاوی د اسلام په اړه نه لرو. فقط اسلام موږ ته لکه د پلار د پټي غوندې په میراث کې پاتې شوی، بالکل یو نوم دی یا یو تخلص دی، ورنه په عمل کې موږ د اسلام نه لري. ځکه تاسې وګورئ زموږ دا ډېر انقلاب د دې باعث شو چې زموږ ډېرې پوه کسان په اسلام بورته راپورته شول او اعتراضونه یې کول. یعنی موږ اسلام کې مطالعې په لحاظ سره د زده کړې په لحاظ سره کمی دی موږ کې، موږ باید دغه کمی پوره کړو او یوازې مطالعې باندې نه دا په عمل کې وښیو. تاسې ګوره د هندوستان یو زوړ صدر اعظم و، هغه به وایي په هره جلسه کې د پیغمبر علیه السلام حدیث ویلی. چا ورته ویلي و چې ولې؟ وی دا ځکه چې د اسلام دین عملی دین دی، دا یوازې د وینا دین او دا د انسانانو لپاره دی، دا د انسانانو لپاره دی. نو یو هغه و چې موږ عامه پوهاوی نه لرو، دویم دا موږ د اسلام یوازې په ژبه باندې کارو، دا مو عمل ته نه دی کوز کړی. صحیح کله موږ د اسلام عمل ته کوز کوو نو انشاءالله دغه ټولو مشکلات او فکر کوم مولوي صاحب چې د عمل تم نه ښکته کېږي، علت به همدا وي چې د دین نه سم پوهاوی نه لرو، نو دین باندې نه پوهېږو. د دې مختلف وجوهات او یوازې راته ویل شوي چې بس مسلمان شه او مسلمانی ښه عمل دی. فارسی کې یو وړه غوندې قطعه ده، وایي اگر دانم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. که چیرې زه دا دعوه کوم چې زه مسلمان یم او دا ځان مې ورپېږي، ځکه د لا اله الا الله ویلو سره یوازې کلمه نه ده، دا ډېر زیات مطالب لري، ډېر قوت دی پکې، دا ډېر قوت دی پکې، دا ډېر زیات زیار غواړي. د الله تعالی د یووالي او ستا د بندګۍ هغه رابطه او د مخلوق سره تعلق دی پکې، دا سمبالول ډېر مشکل کار دی. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي. امین. ذبیح الله ورور موږ سره په اړیکه کې د اړیکې هم ځوابوو. سلام ستړي مشي ورور خپرونې ته. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ښه راغلی خپرونې ته. مهرباني موضوع تړاو در سره پوښتنه شته؟ مننه. خیر اوسې. اول تاسو ته او بیا مولوي صاحب ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. زما سوال د موضوع نه بار د خدایم له قربانۍ چې څوک شریک وي او د قربانۍ په وخت کې موجود نه وي، څه مشکل خو به نه باندې کېږي که نه کېږي، یا شرط چې هغه موجود اوسي؟ صحیح ده. مولوي صاحب حتما درته ځواب درکوي. له دې نه مخکې مولوي صاحب متین نور د دغې مبارکې ورځې د روژې په تړاو ویلي چې خاص هم دغې روژې په فضیلت لږ راته وغږېږه. ویل زه خپله هم روژه مې نیولې ده، نو په تمه دی چې واوري چې څومره اجر او ثواب. مننه. موږ خو مخکې هم وویلې د حضرت ابو قتاده حدیث ده چې د عرفات د یوې ورځې روژه د یو کال تیر او د یو کال راتلونکي ګناهونه معاف کیږي ورسره. بالکل. نو ډیره غټه د اجر او فضیلت دی نه نور نشته، نو د دنه غټ فضیلت نشته. د ایام تشریق فکر کوم په دې ایام تشریق په اړه باندې راځو. ستا پوښتنې کې هغه چونکې خبرې ډېرې شولې، تا وویل چې نور کوم اذکار پکې افضل دي. همداسې ده. په دغه عرفات ورځ کې د روژې نه علاوه نور اذکار هغه ایام التشریق په د شمول باندې هغه اذکار معتبر دي. صحیح چې جماعتونو کې په اجتماعي ډول ویل کېږي او موږ او تاسې که په لار او کوڅو کې په انفرادي ډول باندې ووایو دا هم افضل دي. یعنې د فرض لمانځه نه وروسته خو خاص یادونه شوې ده، همداسې موږ ویلی شو. همدغه ته راځو. یو خو د فرض لمانځه پسې ده، که انفرادي که اجتماعي. بل انفرادي طور باندې په عامو حالاتو کې ویل. یو اوږد حدیث دی خو لنډه دا وایي چې کله مسلمانان د ایام تشریق کې په کوڅو کې او په لارو کې په پارکونو کې او په هسپتالونو کې خپل د کار ځای او د کور کوي، دغه تکبیرات د تشریق وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. نو وی الله پاک د خپلو فرشتو ته وایي چې زما دا ټول مخلوق زما په تسبیح او تحدیر شروع دی. نو فرشتې ورته وایي چې یا الله نن فلانکۍ ورځ ده او دا خلک ستا ذکر کوي. وی الله ورته وایي څه غواړي؟ وی الله دې ستا عظمت او تذکر د عظمت دې کوي او تا نه مغفرت غواړي. وی الله ورته وایي چې دا ټول بندگان ما وبخل. نو دغه اذکار د عرفې په ورځ باندې د دغه اذکار دا باعث د مغفرت ګرځېږي. د روژې سره سره دغه اذکار کول هم پکې مسنون اعمال دي. صحیح. ډېره مننه. عطاالله ورور اړیکه نیولې وه، ملالۍ پوښتنې زما له یاده ووته چې ذبیح الله ورور پوښتنه د قربانۍ په تړاو وکړله چې مثلا څو نفر شریک وي او یو نفر په دې کې حاضر نه وي، د قربانۍ ترسره کېږي که نه کېږي؟ نو دا نه حضور دا په دوه ډوله دی. یو داسې لکه فرض که زموږ اکثره مسلمانانو نن سبا په خارج کې اوسیږي او د هغې ځای نه یو دوه برخې قرباني وکړي
یو چا ته وسپاري چې ته وکړه نو په دې صورت کې د هغه حضور او اذن دواړه ضروري نه دي بیا ځکه هغه ته پیسې درکړي او ته قرباني کوي او نیت د قرباني دی د قرباني دی نو تی وکیل تامه دویم داسې چې په دې ځای کې حاضر او کسانی شپږ واته کسان سره یو ځای شو یو غوا یا غویا وخلی او قرباني پې کوي نو کچېره حاضر وي د دې سړي موجودواله ضروری ده یا اجازه ضروری ده د ذبح او د حلالولو نه کوم عذر ونه لري د نه حاضرېدو لپاره د نه حاضرېدلو کو عذر ولري کو نه لري یا بخپل حاضرېږي او که نه حاضرېږي نو کم از کم وکیل بنسي یا به اذن اجازه ورکړي کدا وړ نه کړي بیا حاضر کسانو کې قرباني کول کراحت حد ته رسیږي ډیره مننه هیلمن ورور موږ سره اړیکه کړې د خیوې ولسوالۍ نه سلام ستړي مشي ورور خپرونې ته ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ خورکۍ تاسو ته سلام صاحبزاده صاحب ته سلام او مولوي صاحب ته سلام هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت جامې برخه سلام ته دی وعلیکم ښه راغلی خپرونې ته مهرباني موضوع تړاو در سره پوښتنه شته ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ موضوع په باره کې راسره پوښتنه شته هیله لرم چې پوښتنې ځواب راته مهرباني حتما ځواب درکوي مولوي صاحب ډیره مننه کوم دغه پوښتنه مې داسې ده که نه کله چې یو څوک دغه ورځ داسې که نه چې روژه باید سړی پکې ونیسي که نه او یو سړی اراده د روژې وکړي او هغې باندې یا مرضتیا راشي یا څه تکلیف پرې راشي آیا دې چې دا اراده کړې ده د روژې آیا دا روژه د دې قبلېږي او که نه ډېره مننه حتما به مولوي صاحب ځواب درکوي مهرباني مننه مولوي صاحب یو څوک اراده وکړي خو د ورځې په جریان کې مثلا روژه سر ته ونه رسوي څنګه وایي ثواب او اجر شته که نشته یا یو خو زموږ د تبلیغیانو اراده یې وي اراده مې کړې ده چې تبلیغ ته به ځم خو عملي کوي نه یو عملي طور باندې روژې نیولي عملي طور باندې که یو سړي روژې نیولي او ماته شي ورنه د عذر وجه نه مرضتیا د وجه نه تن د وجه نه تکلیف د وجه نه سفر د وجه نه نو په دې باندې یوه قضایي لازم ده واجب ده ځکه د اصول فقه د علماو قاعده داسې ده چې یو شی په تا باندې لازم نه وي لکه دغه د عرفات روژه فضیلت لري خو لازم نه ده په لازم نه ده فرض خو نه ده دغه رقم ته نفل لمونځ ماسپښین مانځه نه مخکې وروسته موږ لازم نه ده خو موږ چې نفل نیت وتړو بس لازم شو بیا علما وایي که چیرې دا نفل لمونځ یا نفل عبادت د په منځ کې پرې کو یا قطع شو درنه د دې عین قضا به راوړي صحیح عین قضا چا خبره دین در باندې پاتې شو در باندې دین اوس دغه د عرفې د ورځې روژه خو لازم نه وه او تا چې بېګا پیشنمې هم ورته کړې پیشنمې دې کړې خو نیت دې وکړ نیت نه دا مانه چې عملي طور باندې تا 2-3 ساعته چای یا ډوډۍ ونه څښلې او دې ویلې زه روژه یم نیت شو نو چې کله دا ماته دې کړله یوه قضا در باندې واجب ده یو خو تا وي ضرورت په خاطر باندې سفر شي مریض شوي نور مشکلات یو دی قصدنې خلک وخوري که قصدنې وخوري هم یوه روژه ور باندې واجب ده قضا او که سهوه نه وخوري هم یوه قضا ده ځکه دا نفلي عبادات دي که نه دا فرضي مننه مولوي صاحب محترم نصیر احمد ورور موږ سره په اړیکه کې د پوښتنو جوابوو سلام ستړي مشي ورور خپرونې ته علیکم مولوي صاحب تاسو سلام او قدرمن ادارې ته سلام سلام ته دی وعلیکم ښه راغلی خپرونې ته مهرباني پوښتنه لرئ زما پوښتنه ده بس دغه بېګا ورته راجیب شوم پیشنمي ته 12 بجې وې که نه نو بیا راجیب شوم یو بجه او بیا چې راجیب شوم سهار نو زما روژه نیولې ده زما روژه کېږي او که نه مولوي صاحب نه دغه پوښتنه ده صحیح ده حتما به درته مولوي صاحب ځواب درکوي مولوي صاحب وایي نیت مې څو ځله وکړه خو پیشنمه مې ونه کړه او روژه مې نیولې روژه مې کېږي که نه هو بالکل کېږي ستونزه نشته فقط دغه دی چې د پیشلمي په اړه باندې احادیثو کې راځي چې پیشمنۍ د روژې لپاره که هغه نفلي وي که فرضي وي حتما یې کوئ ځکه دا د خیر او برکت باعث ګرځي بالکل خو که پیشمنۍ ونم کې او روژه ونیسي څه نقصان نه رسي پیشلمي خپل خیر او برکت دی روژې خپل خیر او برکت د دې خپل ثواب دی خپل ثواب دی مننه مولوي صاحب دا د اختر د ورځې روژې خلک یادوي د قربانۍ د اختر سبا ته چې اختر دی صاحب اړیکه به ځواب کړو شیر محمد ورور موږ سره په اړیکه کې دی سلام ستړي مشي خپرونې ته وعلیکم السلام ښه ټولې صحت هم ښه ده تاسو ښه ډېره زیاته مننه موږ ښه یو په دې هیله تاسو هم ښه اوسئ مهرباني موضوع تړاو در سره پوښتنه شته بالکل و د موضوع په اړه باندې پوه یم خو هغه ده مولوي صاحب یو پوښتنه لرو چې د اوس یوه خبره وکړله که سړی حاضر وي او که ناظر وي که نه دا د هغه په باره کې د وضعیه بعضې سړی په خارج کې د هغه وضعیه دلته کېږي چې خارج نه پیسې راولي دي او ووایي چې دلته روزه ده بس وایي هغه ده قرباني وکړي
بالکل دغه مولوي صاحب درته وویل چې هغه نیت کړی او پیسې راولېږي د هغه قرباني کېږي که هغه یي او که نه یي. ډېره مننه او تاسو مولوي صاحب ځواب بیا مولوي صاحب لنډه کې ورته یو ځل ووایي ممکن دغه اورېدونکي قرباني ستونزه نشته پکې هېڅ ستونزه نشته. اوس چا خبره وکې ورکړې ده او نیت مهم دی. مولوي صاحب دا د سبا دا د قربانۍ اختر دی لوی اختر چې ورته وایي. زیاتره خلک د قربانۍ د علالې پورې یا د غوښې تر پخلي پورې روژه نیسي د سهار نه تر هغه وخته پورې چې قرباني وشي غوښه پخه په دې باندې بیا روژه ماتوي وایي دې کې هم ثواب شته. دین څه وایي؟ صاحبزاده صاحب زموږ اسلام په هره شعبه کې خپل احکام لري. لکه کمکي اختر کې یا وړوکي اختر کې هغلته سنت عمل دا ده چې عیدګاه ته د تللو نه مخکې به ته یو دوه خورما یا یوه پیاله چای یو څه شی وخورې. روژه به افطاروي یا ماتوي. ډېرې بخښنې سره مولوي صاحب اورېدونکی دی او د وروستۍ اړیکه به یې عبدالعلیم ورور له لغمان نه په اړیکه کې دی. سلام ستړي مه شئ ورور خپرونې ته. ښه صاحب تاسو ته قدرمن مولوي صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د دې ورځې او د اختر د ورځې مبارکي مخکې تاسو ټولو ته وایم د ټول د افغانستان ټول مسلمان ملت او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. او سوال مې د قدرمن مولوي صاحب نه دا دی چې دغه عرفات څه معنا ولې درته عرفات وایي نو که په دغه څه کې لږ معلومات راکړي ډېر مهرباني به وي. ډېره زیاته مننه. سلام د دې وعلیکم ستاسو د هم مبارک وي نیکمرغه دې وي درته او مولوي صاحب به ځواب درکړي. مولوي صاحب مهرباني ډېر په لنډو کې لومړی نصرت صاحب پوښتنه او بیا نصرت صاحب دویمه دا ده چې په لوی اختر کې سنت عمل دا ده چې په لوی اختر کې به روژه نیسي. صحیح د سهار د لمانځه نه وروسته تر د قربانۍ پورې بعضې خلک یې تر لمانځه پورې نیسي. خو سنت دا ده چې د قرباني دې وکړله د قربانۍ د غوښې نه به لږه واخلې او پخه به یې کړي په هماغه باندې به روژه خپله ماتوي. دا سنت عمل او ثواب هم لري. ورور د عرفات د ورځې په تړاو سره دې شته په لومړۍ کې معلومات ورکړه خو ممکن دې وروسته اورېدلي ډېر لنډ کې چې وخت ځکه د عرفات ورځ چې آدم او هوا یو بل پیژندلی وو او بل وایي چې بعضې علما وایي چې نه آدم علیه السلام خپل ځان خپل رب او خپل مسؤلیت پیژندلی و نو ځکه ورته د عرفات میدان وایي. تعارف په معنا دی که نه؟ تعارف پیژندګلو په معنا ده. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب سلامت اوسئ چې راغلی او اورېدونکو پوښتنو ته زموږ پوښتنو ته نن عرفې ورځ په تړاو مو د قرآن او حدیثو په رڼا کې معلومات ورکړله. هیله ده چې د ورځ چا روژې نیولي د افغانستان د آبادۍ د سولې او امن لپاره د زړه له خلاصه دعا ځکه وکړي چې تاسو وایي چې نن ورځ دعا چې د هغه بهتره دعا ده. او وړاندې خپرونه کې امام علیه السلام یادونه وکړه چې حاجي صاحبان چې هلته په عرفات باندې نن دي او هلته د هغو دعا چې ده نه ردیدونکې دعا ده. هغوی هم د افغانستان د آبادۍ ترقۍ خصوصا د سولې او امن د جنګ د خاتمې لپاره دعا وکړي. او یو یادونه به بیا هم وکړم که وارثین دا زموږ خپرونه اوري هغوی دې بیا ور په زړه کې که امکان لري اړیکه ورسره نیولی شي چې زړه له خلاصه دعا وکړي. بالکل همداسې ده او ډېره مننه مولوي صاحب محترم له تاسو نه چې راغلئ خپرونې ته. د 9 بجو خبرونه درته هم صفت الله محبت وایي. محبت صاحب ته هم ستړی مه شئ سهار دې بخیر. نو د نن سهار انعکاس خپرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا مو الله مل شه ښه ورځ ولرئ.